سلامونه ملګریو، په دې هیله چې ژوند به مو په خیر پیل کړی وي، ورځ به مو خوشحاله وي او ښه به روان یې. تاسو ته لومړی یو څو شیان چې ما لیکلي هغه لولم. ژوند د هغو وړتیاو کارول دي چې انسان ته د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوي دي. دا وړتیاوې چا په 20 کلنۍ کې کارولې، چا له 80 کلنۍ وروسته او چا له ځان سره هماغسې رکې روغې کاغذ پیچې بیرته وړي دي. فکر کړم غوره ژوند هغوی کړی چې له خپلو وړتیاو په خپل ژوند کې پوره ګټنه کړې او با کیفیته زندګي کړې. با کیفیته زندگی د خپل وړتیاو له وړو رازونو پیژندلو پیلېږي او دا واړه رازونه د وړو کتابونو په ارزښتناکو او اغیزناکو کرښو کې موندلی شي. د ښې ژوندبنې راز د دې کتابونو په هره پاڼه کې موندل شي. بس مازې په لوستن خپلې شیبې خوندورې کړئ. دا به ستاسې لپاره د کتاب لوستلو او ترې د ساه اخیستلو یوه ښه پیلامه شي. اوس به کتابونه در وپېژنم. لومړی تر ټولو خوندور، اغیزناک او د ژوندبنې بدلونکی کتاب ژوند زده کړه، ژوند وکړه. ځان جوړونه، بدلون، پرمختګ. د ملګري میر احمد یاد زما د خوښې لیکوال او ژباړن دی. د هغه خوندور کتاب دی، بهترینه هڅه یې کړې ده. فکر کړم په پښتو کې به تر هغو مشرانو لیکوالانو راوروسته یاد صاحب لومړنی لیکوال وي چې دا وړ زبردستې وړې لیکنې کړې دي چې د انسان په ژوند باندې نیغ په نیغه اغیز کوي او ژوند یې وربدلولی شي. دویم کتاب هنر غلا کړئ، د نوښت 10 رازونه. دا راته کړه ژباړن ثناءالله مومند چې په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کتابونه ژباړلي دي. د هغه ژباړلی کتاب دی چې په 29 ژبو سلګونه زره ټوکه پلورل شوی دی. تازه چاپ شوی دی، هم دا نن راغلی دی او له دانش کتاب پلورځي تاسې په 50 سلنه دا کوم کتابونه چې در پیژنم دا ټول په 50 سلنه تخفیف ترلاسه شي. هنر غلا کړئ، نړۍ ته د هنرمند په عینکو کې وګورئ، کاپي وکړئ. هغه کتاب ولیکئ چې غواړئ ویې لولئ. هغه څه مه لیکئ چې په پوهیږئ، هغه څه ولیکئ چې خوښیږي مو. او په دې کتاب کې دغه رازونه دي ټول. راز: ښه کار وکړئ او له نورو سره یې شریک کړئ. په لومړیو کې شهرت نه لرل ښه وي، فارموله نسته. جغرافیه نور زموږ حدود نه ټاکي، ځان ته نړۍ جوړه کړئ. بهترین کتاب دی، هرومرو یې ولولئ. همدا نن یې له دانش کتاب پلورځي په 50 سلنه تخفیف ترلاسه کړئ. کاروبار پیژندنه: د ملګري ګلاب بهار کتاب دی، تازه چاپ شوی دی، همدا اوس نن دام راغلی دی له چاپخونې نه. بهرنۍ سوداګرۍ ګټې، د بهرنۍ سوداګرۍ ځانګړتیاوې او د سوداګرۍ اهمیت، د سوداګرۍ تاریخ، ټوله کیسه په پیسو ګټلو او سوداګرۍ راڅرخي په دې کتاب کې. هرومرو یې ولولئ، پیسې ګټل، سوداګرۍ او ښه ژوند ترېنه زده کړئ. تاسې پوهېدئ. ګټور او خوندور عمومي معلومات، ژباړه او راټولونه انجینر اجمل روحي. لکه انجینر صاحب چې څومره ښه انسان دی همدومره ښه معلومات په دې کتاب کې راټول کړي دي. په کتاب کې رنګه انځورونه هم چاپ شوي دي. بیخي جالب معلومات دي. ما له چاپ وړاندې لږ لوستلی دی، ډېر زیات خوندور کتاب دی او نن راغلی دی. نن به یې بشپړ لولم. د نړۍ د تاریخ تر ټولو خونړۍ او عجیبه جګړې په دې باره کې معلومات دي پکې. دغه راز فهرست نه مې نورو ته وایم. د هیوادونو او ځایونو په هکله هیښوونکي معلومات. د نړۍ د تاریخ تر ټولو خونړۍ او عجیبه جګړې، دا خو مې درته وویل. د لیجار او فرانسې جګړه تر ټولو مخکې لومړني او د اختراعاتو په هکله او له ځانه خبر یې. د انسان د بدن جوړښت دی او د مغزو په هکله حیرانونکي معلومات. معاصر بریالي شخصیتونه او د بری رازونه. بهترین خوندور معلوماتي کتاب دی، ډېر ښه معلومات پکې راټول شوي دي. د انجینر صاحب ډېره زیاته مننه چې دومره ښه کتاب یې په موږ لورولی دی. انشاءالله ټول ملګري به لولي. د کیمیا قاموس، انګلیسي، پښتو، روسي. زبردست قاموس دی، دویم چاپ یې دی، له نوو سمونو سره دی. مؤلف یې پوهاند دکتور خیر محمد مامون دی. په دې هیله چې تاسې ټول دانش خپرندوی ټولنې ته راشئ، دانش کتاب پلورځي ته راشئ. هم به زموږ او ستاسې لیدن سره وشي، مجلس به وکړو، د یو بل له حاله به ځانونه خبر کړو او هم به تاسې خوندور نوي چاپ شوي کتابونه. همدارنګه د دانش خپرندوی ټولنې چې څومره کتابونه دي، څومره چې دانش خپرندوی ټولنې خپاره کړي دي، په ټولو 50 سلنه تخفیف د جمعې ورځې د ماسپښین تر لمانځه پورې دی. خدای مو راوله، موږ درته په تمه یو. ژوند